مولا عبدالغني برادر د افغانستان په پرمختګ کې ستر ریکارډ جوړ کړ. دا چې څنګه جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. اقتصاد وزارت وایي تېر کال په هیواد کې 3500 پروژې عملي شوي دي. اقتصاد وزارت وایي په تېر کال کې د روغتیا، کرنې، ترانسپورټ او انرژۍ په برخو کې څه باندې 3500 پروژې عملي شوي دي. دغه وزارت زیاتوي چې پر دغه پروژو څه باندې $1 میلیارډ لګول شوي دي. له دې سره سم د سرپرست حکومت بیان وایي چې د تېر کال په پرتله سږ کال پراختیایي بودیجه ډېره ده. سرپرست حکومت په تېرو 2 کلونو کې د زیربنایي پروژو د پیل له کورنیو تولیداتو د ملاتړ، د صادراتو له زیاتېدو، د قانونو له کیندنې، د بیارغونې د پروژو عملي کېدل او پولي ثبات له مهمو اقتصادي لاسته راوړنو ګڼي. بل پلو د حیرتان بندر په عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی. د حیرتان سوداګریز بندر مسؤلین وایي د نورم او سټنډر امریت ادارې درمان 1402 مریض کال په لومړیو 4 میاشتو کې 200 میلیونه او څه باندې 55 لکه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د بلخ ولایت د حیرتان بندر د استراس دولتي شرکت رئیس سردار محمد حیدري وایي سږ کال ازبکستان او قزاقستان څخه څه باندې 40,000 واګونه سوداګریز توکي وارد شوي دي او په همدې موده کې دغه هیوادونو ته له افغانستان څخه شاوخوا 1000 واګونه توکي صادر شوي دي. نوموړی زیاتوي ځانګړی افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د حیرتان بندر له لارې 14 ډوله اموال او اجناس صادروي چې تر ډېره بریده پورې خوراکي توکي او غالۍ دي. بلخوا یو شمېر سوداګرو پانګوال وایي د اسلامي امارات او د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د ښو دوستانه اړیکو له کبله د ترانزیټ او سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوې او راکړه ورکړه زیاته شوې ده.